دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وبات قائما والناس نیام، یو سړی دی د شپې د الله رب العزت عبادت کوي، د تهجد لمونځ کوي. د شپې د تهجد په لمانځه کې الله رب العزت ډیر برکتونه یې دي. یو برکت یې دا دی چې الله تبارک وتعالی به د جنت د دغه معنی خاوند سړی وګرځي چې د ظاهر سے باطن معلومیږي او د باطن سے ظاهر معلومیږي. په دې کې بل روایت دی، یو روایت دی د سید ابي هريره رضی الله عنه. په دې روایت کې ډیرو علماو کلام کړی دي، البته صرف په فضائلو کې د داسې روایتو راوړل یا بیانول زموږ علماو مشکل نه لري. هغه دا دی، وای سیدنا ابو هريره رضی الله عنه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: ای د الله رسوله، کله چې ته زه تا ووینم طبیعت مې ډېر برابر سي او سترګې مې ډېرې در باندې یخې سي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدلو باندې خو د هر صحابي دغه شان، خو بعضې صحابه کرامو به د خپل محبت او مینه نسوه کنټرولولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وویل: ما د یو بل عالم په بیان کې اورېدلی دي، خو در داسې ما روایت نه دی لیدلی چې یو صحابي و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی، رنګ یې داسې ژړ و، داسې مریض معلومېدی، ډېر خفه معلومېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې وکړل چې ولې دې رنګ داسې ژړ دی، ولې دی مریض معلومېږي؟ ډول د الله رسول زما له تا سره دونه مینه ده، دونه محبت مې دی د تا سره، د الله رسول چې ودې نه وینم بس زه داسې سم لکه یو سخت مریض یم، او چې تا ووینم بس بیرته بیداره ځم، مې طبیعت سم سي. دا هغه بېحده مینه د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وه. ګورې په دې ځای کې بس موږ زه یو بله مهمه نکته درته ښیم، د اسلام دین دا رقم دین دی. کله چې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په یو ځای کې مجلس و، ډېر وخت چې به ناولده سړی رالی و دې مجلس ته، دا بیا نسو معلومولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم یو دی. دغه نه به دا خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو به دونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وه چې کټ مټ بیا ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رقم جوړ کړی و. اوس به څنګه سي دوه نمبره ټګان پیران، دوه نمبره به څنګه سي وروره چې ورته کښېنې سب به یې جوړه کړي، هسې به د دوی ګوتې در سره میلاوي. ډېر مبارک دی چې شیش دی، دی نه دی مبارک، دا پر ټول خره دي. دا خره نه وای نو دا یې څه کوه؟ خو د رسول الله طریقه یې پرېښې ده، نو پر ټول خره نه وای، ولاکه پر ټول سوي وای، دی نه دی ملامت، د ښه کاروبار خو چالو دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست، صحابه کرامو به کټ مټ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله طریقه په ځان کې موجوده کړې وه. ناولده سړی چې به مجلس ته رالی، ډېر کم به چا دا وپېژني چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. سبحان الله، دونه محبت یې ورسره. او بل عجبه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په بعضې اوقاتو کې په خلکو باندې دونه پټ شو په مجلس کې، نه به ورمعلومېدی. ماسې وه په یو صورت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وژغېدی، بله به سړی په پوس دا پیغمبر علیه السلام په خبرو کې، خو نو د پیغمبر خبرې دي، د امتي خبرې خامخا د ځمکې او د اسمان فرق. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي دا خبره مې درته کولی چې ابو هریره رضی الله عنه د خپله مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسوه کنټرولولی، او دا بیا ورته ای د الله رسوله چې ودې وینم ډېر مې طبیعت برابر سي او سترګې مې در باندې یخې سي، لکه هغه ډېر خوږ اولاد چې د سړي سره ورک وي، یا د سړي مور پلار ډېر وخت سړي نه یې لیدلی چې وویني ډېر طبیعت ورباندې سم سي، کله کله د سترګو اوښکې لا راتوی سي، هغه د خوشحالۍ اوښکې د سترګو راتوی سي. دا رقم مې د الله رسوله، ای د الله رسوله ته ما ته دا وښیه چې دا ټوله دنیا شان خدای د چي څه پیدا کړي دي. الله تبارک وتعالی د ټولې دنیا شان له چي شي پیدا کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټوله شان الله رب العزت د اوبو پیدا کړي دي. د دنیا ټوله شان الله د اوبو پیدا کړي دي. په دې ځای کې دا یوه خبره طبي خبره درته کومه، په عام اوقاتو کې کوشش دا کوو اوبه ډېرې څښئ. زموږ د ډېرو وروڼو، د ډېرو خلکو، د ډېرو زنانو ناجوړۍ په دې چې اوبه نه څښي. اوبه دوه قسمه څښل دي، یو اوبه د دې لپاره څښم چې زه تږی یم نو اوبه څښم، نو که په تنده کې اوبه نه وڅښې بیا خو مرې. موږ د اوبو څښل دې ته وایو. یو اوبه څښل د دې لپاره زما د صحت لپاره، زما د بدن لپاره، د انسان صحت او بدن دا داسې دی لکه یو ګل، هغه هره ورځ د اوبو د څښلو لپاره ضرورت لري. یعنی دا معنا کې نه وڅښي دا باندې چش کېږي، ختمیږي. اکه ختم نسی شین به یې څه شي به یې، کمزوری ګل به یې.
کمزوری بوټی به یې، شین به یې خو کمزوری به یې، ښه میوه نسي کولی، تر و تازه به نه یي. تاسې هغه بوټی وګورئ چې هره ورځ دته پرېمانه اوبه رسېږي، دی څه رقم تر و تازه یي. د انسان وجود هم دغه رقم الله رب العزت پیدا کړی دی. د اوبو څښل د انسان دپاره ډېر ضروري دي. دا یو طبي خبره ده، ما خپل دغه د سره شریک کړه. کله کله بعضې خلک وایي زه چای کوم، چای ډېرې کوم. یا په چای باندې د انسان د بدن رطوبت پوره کېږي، لیکن د انسان د بدن اوبه نه پوره کېږي، ځکه هغه چای دی، خو نوم یې هم جلا دی، رنګ یې هم جلا دی. او چای چې دي د اوبه د خپل اصلیته څخه وباسي. نو د اوبو څښل د انسان دپاره دا فطرتي د انسان دپاره د ډېرو مرضو علاج د انسان د په اوبو باندې کېږي. نو کوشش دا وکړئ په خپله زندګي کې معمول د ځان دپاره دا جوړ کړي چې د هر لمانځه په ټیم باندې سړی یو ګیلاس اوبه وڅښي. ماسیوه د روژې په حالت کې خو نو بیا الله رب العزت په دا تند او په لوږه کې بیا خیر ایښي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه پوښتنه وکړل، ای د الله رسوله زه ماته دا راوښیه چې د دنیا شیان الله له څه پیدا کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ټوله شیان الله رب العزت له اوبو څخه پیدا کړي دي. په سورة هود کې الله رب العزت فرمایلی دی هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. او په بل روایت کې راځي د سورة انبیاء 10 نمبر آیات دی، په هغه کې الله رب العزت دا رقم وی وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله رب العزت ټول شان موږ ژوندي کړي دي د چیش څخه، د اوبو څخه الله رب العزت ژوندي کړي دي، په اوبو ژوندي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته وویل. بیا د ورته قلت اخبرني بشيء اذا عملته دخلت الجنه. ای د الله رسول یو داسې شی راوښیه چې زه یې وکړم او الله رب العزت مې و جنت ته باندې داخل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اطعم الطعام، یو دا کوه چې په ځان کې د سخا د جود ماده په ځان کې پیدا کړه، چې یعنې سخي له ځانه جوړ کړه چې کله دې په وس باندې پرې یو چاته د څه ورکړه د خوراک د ورکړې د په ځان کې بس د ماده پیدا کړه، دا په مزاج کې پیدا کړه، بس چې په وس دې پرې یو چاته خوراک ورکوه. ما وګوره دا مثال بار بار وویلی، بس د هر سړي خپل د وس مطابق. دویم دا وافش السلام، حد اقل چې سړي سره ملګري کښېني سړی چای ورته راغواړي، چای به دې کړي وای، چای به درته راوغواړم، مطلب نه یې زموږ دوی ساتون. خو ښه خبره دا ده چې سړی په ځان کې سخا پیدا کړي، حد اقل د سړي دکان وي، دفتر یو د اوبو منګی پروت یا د اوبو ماشین ولاړ وي، سړی راسي بس په خپل طبیعت هغه ولاړ شي اوبه وڅښي. دا هم دا څه شي ده؟ اطعام دی یو مؤمن مسلمان. دا نو اوس بیا مزید نور نعمتونه، دا خو نو د چا په وس پرې، د چا په وس باندې نه پرې، چا په وس یې پرې دغه اندازه ورکړه مؤمن مسلمان تر کل چې ستا په ذریعه باندې یو مؤمن مسلمان دونه تقویه سي چې هغه یا کلمه ووایي یا لمونځ وکړي یا ارام سي. بس دا مهم صفت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل اول ورکړه د خوراک ده، دویم وافش السلام د سلام عامیدل. و هر سړی چې دی ولیدي ته پیژنې که نه پیژنې، صرف په دې خاطر چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي دی نو سلام ورو. چې کله کله د فساد ځای سلام د سړي په غاړه کې لویږي، اخو نو ځای نو موږ ته معلومیږي، لکه مثلا په ډېرو اوقاتو کې د نامحرمو ښځو سلام، او یا بل داسې ځای چې هلته سلام ورو چې هغه در باندې شکمن چې دا څه کوي درانه درانه سلامونه اچي، مشکل درته جوړېږي، بیا ځان پروا شو پروا نه لري. انما الاعمال بالنیات، ستا نیت دا نه دی چې ته ترک د سلام وکړې، ستا نیت د ځان د حفاظت پروا نه لري. نو د افشا د سلام، رسول د سلام، ویل د سلام، دا به څه شي؟ دا د مؤمن صفت دی. ته خو نه طالبانو خبره نه کړې رابر چې ما درته وکړه، ته به څه چم کوي چې خلک وویني، ته په زور وواسې ور، خصوصا چې خپل والدین وویني سلام ورته اچوي، په زور ورته وایاست، مه شرمېږئ، دا د شرم خبره نه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه وصل الارحام، دریم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه ته دا ویل چې د خپلو قریبانو سره وسیله رحمي کول. دا خبره بیا ما بار بار کړې ده، بیا یې نن کوم چې په خپلو قریبانو کې کله یې دا رقم کسان چې سړی ځینې پازابیږي، مضر یې، ته شعور سره کوي، دی بد در سره کوي. خو دا خبرم ته په دې باندې پوه سه چې په دې باندې چې بیا تا ته الله رب العزت کم عزت درکوي، ته دی بدو ته پرېږده او ته ښه وکړه، بس نور یې پرېږده. بیا کله کله دا رقم کو په خاموشي کې ښه کوه، له ضرره یې بیریږې، وسیله رحمي مه قطع کوه. وسیله رحمي که بیخي داسې شریر انسان و چې په هر صورت باندې تاوان درته رسوي، بیا دې الله په نیت باندې خبر دی چې تا وسیله رحمي په دې نه ده قطع کړې چې ته زړه دې نه غواړي،
په دې دې خطا کړې ده چې یو لوی شریر انسان د شر به راته ورسوي. اخو الله رب العزت بیا سړی پیژني زموږ ته په معاشره کې دا شیان شته، موږ یې وینو. د هر چا په قریبانو په دوستانو کې داسې خلک شته چې د شو په شو دې در غاړه نیسي. الله رب العزت موږ د دوی د شر وساتي، دوی د الله زموږ له شر وساتي. نو وسیله رحمي دا بس په ځان کې دا صفت پیدا کړي ډېر زور غواړي، دا ډېر ګران عبادت. ما ډېر خلک لیدلي دې شي څه محروم وي، الله محروم کړي. خپل ورور یې در په در وي، د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت نه لري، دی زوی مړي د بیا نورې کیسې شروع کړي. د ده کلا باندې سړی په پښو ولاکه راګرځېدلی چې سړی باندې ستړي کېږي، ورور یې د کرایې کور ولاکه لري. د ده په میلمستیاو باندې مشرق و مغرب خلک ټوله ماړی، خپل سکه ورور، سکه د اکا زوی، سکه قریب یې، ډېر نږدې قریب یې، هغه د ماښام په ډوډۍ ولاکه قدرت لري. دا وسیله رحمي چې دې سړي قطع کړې ده، دا یقینا د دنیا ذلت هم دی، په دنیا کې هم پر ده باندې دا سړي باندې ذلت راځي، او د آخرت خواري ورته ګوري. څلورم د الله رسول صلی الله علیه وسلم وصلي باللیل والناس نیام، چې لمونځ کوي د شپې په داسې حالت کې چې خلک بیده وي. دا نو د تهجد د لمانځه وخت دی. د دې لمانځه په برکت باندې الله جل جلاله تاسې و جنت ته داخل کړي. تدخل الجنة بسلام، په سلامتیا سره د جهنم د اور په حفاظت باندې به الله رب العزت و چې داخل کړي و جنت ته داخل کړي. نو څو شیان سوه، اطعام دی، ورکړه د خوراک، افشا د سلام، وسیله رحمي، او د شپې د تهجد لمونځ. د تهجد د لمانځه په باره کې ما بیا دا خبره کړې ده. اوس ډېر خلک یې نشي کولی. اوس یو سړی مزدور سړی دی، ټوله ورځ مزدوري کوي، د شپې دی دې ته نه دغه شي د تهجد لمونځ وکړي. د دې سړي دپاره دوې لارې. یوه لاره یې دا ده چې هغه اخري وخت کې چې ته بېدېږې په دغه کې 2 رکعته 4 رکعته نفل کوه د تهجد د لمانځه په نیت. دویمه خبره دا ده چې نسې کولی اځه سید هره ورځ یې نسې کولی، په 2 ورځو کې یوه ورځ کوه، په 3 ورځو کې، په 4 ورځو کې، حتی په جمعه کې خو یوه ورځ کوه. نو یوه ورځ خو نو په جمعه کې دی د رخصتۍ ورځ ته هم راځي چې نن شپه به زه راپورته کېږم، یو 4 رکعته او 6 رکعته د تهجد لمونځ به کوم د الله جل جلاله د رضا د حاصلولو دپاره. او کېدلی سي دا لمونځ ستا د دنیا او د آخرت د حصې کېدلو او ستا د دعا د قبلېدلو ذریعه الله رب العزت وګرځي.